السلام علیکم دوستانو، تاسو ټول ته یو ځل بیا هم ښه راغلاست وایم. هیله ده چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ او صحتمند یاست. موږ هم شکر دی د الله په فضل و کرم سره جوړ یو. د دې ویډیو په سر کې به تاسو ټول ته یو ځل بیا هم تېر شوي اختر ډېر مبارکي وایم. هیله لرم چې د اختر ورځې مو په خوند د خوشحالۍ سره خپلې کورنۍ سره تېرې کړې وي. زموږ اختر هم ماشاءالله ښه په خوند سره تېر شو. دا مکمل هفته همداسې دوامداره مصروفه وو. اختر نه 2 ورځې مخکې مې د ماما د زوی واده و، په سبا یې زما د زوی سالګرا وه چې د هغوی ولاګ به هم درسره شریک کړم. اول مې ځکه د اختر ولاګ شیر کړه چې بیا ډېرې ورځې تېرې شي نو خوند نه کوي. بیا نو اختر شو، خلاصه ښه صحیح مصروفه وو. باقي ویډیوګانو ته هم سترګې په لاره اوسئ او دا ولاګ هم مکمل وګورئ او کامنټ کې د خپل اختر مصروفیتونه او دا چې اختر مو څنګه تېر کړ دا هم حتما راته ولیکئ. راځئ چې دا ویډیو په ګډه سره شروع کړو. اختر نه یو ورځ مخکې مې د ممیزو کلچې او جوار روټ هم جوړ کړه چې د دې دواړو تفصیلي ویډیو مې تیار خپل یوټیوب چینل کې اختر په شپه شریکه کړې وه، تر څو تاسو هم وکولی شئ ترې ګټه پورته کړئ. او که بیا هم ستاسو د دې ریسیپي په کار وي کولی شئ زما چینل ته لاړ شئ او هلته یې وګورئ. زه عموما خواږه د اختر نه یو ورځ مخکې یا د اختر په ورځ نه جوړوم، ځکه چې په اولو 2 ورځو کې مونږ کله څوک نه راځي، مونږ نه مشران دي هلته ځو او دې دپاره چې کلچې او شیان تازه پاتې شي. نو اختر په 2یم عموما هر څه تیاروم. باقي مې نو د کور کارونه هم خلاص کړل، هر څه مې بیخ چنده پاک کړل. سږ کال مې مورجان خپل قرباني هم دلته وکړله او د اختر په اوله ورځ باندې زما د ماما لور ته ډوډۍ هم کړې وه چې هغه له جرمني نه راغلې وه. نو همدې دپاره دا ځل په اوله ورځ مې نیا کره نه بلکې مورجانې کره لاړو. د اختر په شپه مې وخت پیدا نه کړ چې نکریزې ووهمه. نو اختر ورځ باندې مې ځان ته نکریزې ووهلې. البته خپله مې ځان ته نکریزې نه دي وهلې، زما د ورېندارې راته ووهلې چې د هغې ښه ښایسته نکریزې زده دي او هغه هم زما پلار کور ته راغلی وه. نو ما موقع نه استفاده وکړه، هغې باندې مې ځان ته نکریزې ووهلې. دوستان دلته به زه تاسو سره یوه وړه غونډه کیسه هم شریکه کړم چې ماما لور مې چې جرمني راغلې وه هغې راته کیسه کوله چې یو ملګری هلته زما ویډیوګانې ټول او ډېر په شوق ګوري. جرمني کې یوازې اوسېږي، نو زړه چې په تنګ شي نو زما ویډیوګانې ګوري او ډېرې خوښېږي. نو باور وکړئ داسې خبرې چې واورم نو ډېر خوشحالېږم چې زما ویډیوګانې تاسو خوښوئ او خوند ترې اخلئ. او دا بیا ما ته لا ډېر حوصله او انرژي راکوي چې ښې ویډیوګانې تاسو ته جوړې کړم. او که زما د ماما د لور هغه ملګری دا ویډیو ګوري نو هغې له هم یوه ځانګړې مننه کوم او منندوی یم چې زما ویډیو ګورئ، خوښوئ یې. او تاسو ټولو دوستانو هم یوه نړۍ مننه چې همیشه زما ویډیوګانې ګورئ، تشویقوئ مې. ښه نو د اختر په اوله ورځ نور هېڅ چېرته لاړ نه، فقط پلار کور کې مې یو. دا چې ټول هماغلته راغلي وو او زما د کاکا لور هم د جرمني نه راغلی وه، نو ساعت مو ډېر تېر شو. د اختر په 2یمه ورځ نو اول کار مې چې وکړ هغه دا و چې ماشومانو ته مې عیدي جوړې کړلې. هغې دپاره مې دغه د عید مبارک کارتونه آنلاین اغوښتي وو. دې کې مې 15 یورو او 10 یورو د هر ماشوم د عمر لحاظه ورته کېښودلې. دا عیدیګانې چې تیار شوې بیا مې یو څنګ ته کېښوده چې بیا وروسته مې ټولو ته ورکړلې. ورپسې مې بیا زما د خوښې خواږه یعنې شیدو والا کیک هم تیار جوړ کړ، اسټایل کې مې کېښوده. لکه څنګه مې چې مخکې هم ویلي اخترونو کې زموږ د کور نوبت عموما په 2یمه یا هم 3یمه ورځ رسېږي. نو ځکه زه په ارامه خواږه تیاروم تر څو همداسې تازه پاتې شي. دا ځل مې خو لا روټ او کلچې تیارې جوړې کړې وې، باقي شیان مې بیا وروسته آهسته آهسته جوړ کړل. د شیدو والا کیک دپاره مې اول 15 دانې هګۍ د 1 پیالې 3 برخې بوره مې په یو کاسه کې واچو. برقي مکسر سره مې 2 دقیقې دپاره ښه مکس کړم. ورپسې مې بیا نیمې پیالې نه لږ ډېر شیدې، 1 نیمه پیاله اوړه، 1 پاکټ د ونلې بوره او 1 پاکټ بیکینګ پوډر مې هم پکې ور اضافه کړ. دا مې هم ورسره ګډ کړل تر څو یو نرم غونډی د کیک مخلوط تیار شي. د کیک د مخلوط چې تیار شو دا مې بیا څنګ ته کېښوده او د کیک پخولو دپاره مې چې کوم لوښی راویستی و دا مې اول لږ غوړیو سره غوړ کړ او بیا مې یو کاغذ هم پرې کېښوده تر څو کیک بیا وروسته لوښي نه په ارامه جدا شي. بیا مې د کیک مواد پکې واچو، هوار مې کړ چې یو برابر شي. بیا مې تیار ګرم شوي داش کې په 180 درجې سانتیګریډ باندې تقریبا 10 دقیقو دپاره پوخ چې دواړو خواوو نه ښه صحیح پوخ شي او منځ نه هم خام پاتې نه شي. تر څو چې کیک پخېده نو ما ورته د شیدو مخلوط هم جوړ کړ. د دې دپاره مې یو قوطي تصفیه شوي شیدې چې ورته ایویپوریټډ ملک وایي، نیمې پیالې په اندازه پیره وای،
یو قوطي نه لږ کم ملکو شیدې چې دې ته کانډنس ملک وایي او یوې پیالې په اندازه عامې شیدې په یو لوښي کې واچوو او ښه مې سره ګډ کړل. نورمال شیدې تاسې کولی شئ ډېر هم پکې واچوئ. دا کیک باید ښه صحیح شیدو کې ډوب شي نو لا ډېر خوندور راځي. د شیدو مخلوط چې جوړ شو دا مې بیا یو څنګ ته کېښوده او بیا مې کریم هم ورته تیار جوړ کړ. د کریم جوړولو دپاره مې رنګ پیروی یا قیماق، میده بوره او یوې قاشغې په اندازه کانډنس ملک په یو کاسه کې واچوه او برقي مکسر سره مې څو دقیقو دپاره مکس کړ چې کریم ترې جوړ شي او لږ ټینګ شي. دې کیک دپاره کریم باید ډېر کلک جوړ نشي، لږ باید ړنګ وي. دا مې بیا پایپینګ بیګ کې واچوه، یخچال کې مې کېښوده تر څو بیا کیک چې ښه صحیح یخ شي نو دا بیا په سر یې واچوم. تر هغې چې د کیک دا باقي کارونه مې خلاصول نو کیک هم پوخ شو. دا مې بیا دا شنه وویستلو او لږ مې پرېښوده چې یخ شي. بیا مې دا کیک په بل مخ واړولو، کاغذ مې لرې کړ او بیا مې دغسې چې ګورې یو ډکي سره سوري پکې جوړ کړل تر څو شیدې بیا ځان ته صحیح جذب کړي. ورپسې مې بیا شیدې د کیک په سر واچولې نو یو څنګ ته مې کېښوده چې کیک ښه صحیح یخ شي. کیک چې ښه صحیح یخ شو بیا مې کریم یخچال نه راوویستلو او کیک په سر مې واچوو. بیا مې ښه صحیح هوار کړ، ورپسې مې بیا د لوټوس کریم نه لږ ویلې کړ او د کریم په سر مې کرښې جوړې کړلې او بیا نو لکه څنګه چې په دې ویډیو کې ګورې ډیزاین مې پرې جوړ کړم. په څنګونو کې مې بیا لږ میده شوي بسکټ هم واچول نو بس دا کیک تیار شو. دې نه مې بیا پلاستیک راتاو کړ، یخچال کې مې کېښودم. دوستانو دا یو هغه کیکونه نه دی چې ډېر مینهوال لري او ډېر خوندور او ډېر مزهدار هم راځي. زه هم اکثره وخت خپل میلمستیاګانو کې یا اختر ورځو کې دا کیک جوړوم ځکه چې دا ډېر خوندور راځي، د ډېرو خوښیږي. زما خپله خو شخصا بیخي ډېر خوښیږي. دا چې په دې کیک باندې شیدې هم اچول کېږي نو ډېر وچ نه لګېږي، همدې دپاره ډېر خوندور هم راځي. او د دې کیک په سر د کریم قطار هم باید ډېر ډبل نه وي ځکه چې که کریم یې ډېر شي نو ډېر خوند نه کوي. سږکال اختر کې مې غوښتل چې له کورنۍ پنیر هم جوړ کړم چې دا هم چا سره ښه خوند کوي. او د شیدو ورانولو دپاره زه همیشه تازه مستې جوړوم. هغه مستې چې څو ورځې پرې تېرې شوي وي هغه نه کاروم او خوږې مستې هم جوړوم. نو په دې ویډیو کې بیا ځل بیا هم د مستې جوړول تاسو سره شریک کړم ځکه چې بعضې خویندو رانه پوښتنې کړې وې او بعضې مشکلات یې راته ویلي وو. نورمال زه خپله چې مستې جوړوم د هغې توم نه یا مایه وطني دی چې یو ملګري مې افغانستان نه راوړي وو چې ډېر کلونه مخکې مو ترې اخیستې وو او هماغې سره جوړوو. ولې بعضې دوستانو سره دا سهولیت نه وي چې وطني مستې وکاروي نو هغوی دپاره به دا طریقه ښه وي. ما خپله امتحان کړله، دې سره ښې مستې راغلې نو ځکه اوس یې تاسو سره هم شریک کوم. د دې دپاره مې اول 1 لیټر شیدې جوش کړلې، بیا مې شیشه‌یي لوښي کې واچولې. د دې دپاره چې مستې ښې غوړې راشي چې پنیر دپاره دا ډېر مهم هم دی نو یو څو قاشغې پیروی مې هم پکې واچول. دا مې بیا پرېښوده چې نیم ګرم شي. دا ځل مې مستې دغه مستو نه جوړ کړه چې هر یو سوپر مارکیټ کې خرڅېږي. دا ترکي مستې دي. فقط پام وي چې مستې جوړوئ دغسې کلکې مستې وکاروئ. دا نورمال سوپر مارکیټ چې خرڅېږي او ړنګې غوندې وي دا مه کاروئ. دې سره بیا مستې صحیح نه راځي او خوند هم ښه نه وي. فقط کوشش وکړئ لکه څنګه چې ویډیو کې مو ولیده دغسې کلکې مستې وکاروئ. ما خو خپله د دلته یو سوپر مارکیټ کې چې هوفر نومیږي او ډېرو نورو ملکونو کې الدي په نوم یادېږي هغه ځینې اخیستې او باور وکړئ دې سره ښې خوندورې مستې جوړې شوې. دې مستو نه مې بیا 2 قاشغې په اندازه پکې واچولې. بل ټریک دا دی که غواړئ چې ترشې مستې جوړې کړئ نو مایه پکې ډېره واچوئ او که غواړئ چې خوږې مستې جوړې کړئ نو 1 یا 2 قاشغې بیخي کافي وي. دا به بیا نو یو څو ساعتو دپاره یو ګرم ځای کې کېږدئ چې مستې توم نه شي او بیا به یخچال کې کېږدئ. دا نو د کورنۍ مستې جوړولو باره کې یو څه معلومات. هیله ده چې تاسو ته هم ګټور ثابت شي. که بیا هم کوم سوال مو درلوده نو کمنټ کې راته ولیکئ، زه به یې درته جواب کوم.
د اختر په دویمه ورځ مې بیا نیا کره لاړو چې ماما مې ډوډۍ هم کړې وه، نو تر ناوخته پورې هغوی کره وو. هغې نه بعد بیا 2 ځایه نور هم اختر مبارکي ته لاړو او مشرې خورکۍ کره مې هم لاړو، ځکه چې هغې کور هم تیار همالته نږدې و. تقریبا د شپې 1:30 بجه وه چې بېرته کور ته راورسېدو. دا ځل اختر رخصتي ورځو کې نه بلکې رسمي ورځو کې راغلی وه، نو تقریبا غرمې پورې ټول کارونه کې وو. نو له هغې نه بعد بیا دې خوا وتلو. ما خو د اختر اول او دویمه ورځ رخصتي اخیستې وه او د اختر په درېیمه ورځ کار ته لاړم او په هماغه ورځ بیا ټول اختر مبارکي ته هم راغلل. نو یو څه کارونه مې ورځ مخکې خلاص کړل، یو څه سهار مخکې دې چې کار ته لاړ شم او یو څه کله چې بېرته کار نه راغلم. البته تقریبا ډېر کارونه مې ورځ مخکې تیار خلاص کړل. سهار مخکې له دې چې کار ته لاړه شم نو پنیر مې هم تیار جوړ کړ. هغې دپاره مې شیدې یو دیګ کې واچولې، لږ مې جوش کړلې. بیا مې پیروی هم پکې واچولو تر څو یو ښه نرم او پوست غوندې پنیر جوړ شي. دا مې بیا څو دقیقو دپاره جوش کړم. ورپسې نو مستې مې چې ورځ مخکې جوړې کړې وې هغه مې یخچال نه راویستلې او د یوې پیالې په اندازه مې ترې جدا کړلې او یو لوښي کې مې واچولې. شیدې چې لږ جوش ول بیا مې همدا مستې پکې ور اضافه کړل او بیا مې تر هغه جوش کړ چې شیدې ورانې شي. شیدې زه همیشه مستو سره ورانوم ځکه چې دې سره بیا ډېر ښه نرم او پوست غوندې پنیر جوړېږي. نو دا شیدې بیا زر ورانېږي هم نه، لږ وخت ضرورت لري، نو په حوصله او آرام باید جوړ شي. شیدې چې ورانې شوې او غوټې غوټې شوې دا مې بیا چاڼ کړه. یوې غټې کاسې کې مې یوه ټوټه واچوله او د ورانې شوې شیدې مې هم پکې واچولې او دا ټوټه مې بیا سره راغونډ کړه. لږ مې یخ اوبو کې ونیوله تر څو تاول یې بیا اسانه شي. همداسې خو صحیح نه تاویږي ځکه چې اوبه جوش دي نو لاسونه سوځي. او د پنیر اوبه هم زه نه غورځوم او وروسته بیا همدې نه پنیر لوښي کې اچوم او همدې کې پنیر ساتم، نو تر ډېر وخت لپاره تازه ساتل کېږي. دا مې بیا 15 دقیقو دپاره همدې ټوټې کې کېښوده تر څو اوبه لاړې شي. بیا مې ټوټه نه جدا کړه او بل لوښي کې مې کېښوده. په سر مې ورته بیا یو دانه خیش کاغذ هم واچول تر څو همداسې پوست پاتې شي او بیا مې یخچال کې کېښودم. بیا نو زه لاړم کار ته. کار نه چې بېرته راغلم نو لږ وخت پاتې و، نو زر زر مې د میوې کیک هم جوړ کړ. د دې کیک جوړولو دپاره مې 3 دانې هګۍ او 100 ګرامه بوره په یو کاسه کې واچوله. یو څو دقیقو دپاره مې سره مکس کړم. بیا مې 120 ملي لیټره شیدې او 120 ملي لیټره غوړي هم پکې ورګډ کړم. بیا مې یوې وړې قاشغې په اندازه د ونیلا اکسټراکټ، 2 وړې قاشغې بیکینګ پوډر، 1 ذره مالګه او 300 ګرامه اوړه هم واچوم. دا ټول مواد مې ښه سره ګډ کړل او نرم غوندې د کیک مواد جوړ شو. ورپسې بیا د کیک لوښي کې کاغذ کېښوده او کیک دا مواد مې پکې واچوم. د دې په سر مې بیا بلوبري هم واچول او بیا مې تیار ګرم شوي داش کې پر 180 درجې سانتیګریډ باندې کېښوده چې پوخ شي. دې نه بعد مې بیا د پف پیسټري خواږه هم تیار کړل. هغې دپاره مې پف پیسټري یو ساعت مخکې یخچال نه وویستل او پرېښودل چې لږ نرم شي. د دې په سر بیا نیوټریلا وهله، بیا مې بله ټوټه هم پرې واچوله او چاقو سره مې بیا اوږده اوږده پرې کړم. بیا مې دا سر راتاو کړ، ګل په شکل مې جوړ کړ. دا مې هم بیا پر 180 درجې سانتیګریډ باندې 15 دقیقو دپاره پوخ کړ. نور نو وخت را سره کم پاتې و. 2 لاسونه مې خپل کړ او 2 مې قرض کړل او هر څه مې زر زر تیار او اماده کړ. تازه میوې او لوښي مې هم جوړ کړ او هر څه مې تیار میز باندې اماده کېښودل. بیا نو پلارجان ته مې او نور چې غوښتل چې اختر مبارکي ته راشي هغوی راغلل. نو ښه هر څه د دوی راتګ نه مخکې تیار او اماده ول. وروسته نو د کاکا لور مې وویل چې یو هفته کېږي راغلی او هېڅ چکر مو نه دی ورکړی. نو ټول یو ځای شو او لاړو چکر ته او یو څو شېبې مو یو ځای تېرې کړې. تېر ځل هم چې راغلی وه نو همدې پارک ته تللي وو، ولې هغه وخت کې هوا یخه وه نو ډېر شیان بند ول. دا ځل نو هوا ښه خوندوره وه نو یو ځل بیا هم هماغه پارک ته لاړو. دا ځل ټول یو ځای لاړو. دوی نو بیا ډېر خطرناک شیان کې کېناستل. دا کوم شیان چې په دې ویډیو کې ګورئ دوی ټولو کې دوی کېناستل.
زه ټولو کې کېناستم ځکه چې ماته دا ډېر خطرناک ښکاره شو. ډېر راته شلول خو کامیاب نه شول. یو نیم ته مې چې کتل هم نو سر به راباندې وګرځېده، نو که کېناستلی وی نو کېدای شي بیخي زوف به مې کړی و، لکه دا یو چې په نیم اسمان کې انسان سرچپه ځوړند کي. ما ته خو دا ډېر خطرناک ښکاره شو نو هېڅ پکې کېناستلم. یو نیم چې راته ډېر خطرناک ښکاره نه شو بیا هغې چې زه هم کېناستلم. نو واقعا ډېر ساعت مو تېر شو. وروسته نو بیا ډوډۍ خوړلو ته هم لاړو. تر هغې نو زما د موبایل چارج هم خلاص شو او ویډیو پاتې شو. په بله ورځ نو یو واده کې هم خبر و، هلته لاړو، هلته مو هم ښه ساعت تېر شو. همدې سره نو د مصروفو تېرې اونۍ دا ولاګ هم پای ته ورسېده. زموږ خو د اختر ورځې دغسې ښې خوندورې تېرې شوې. هیله ده چې ستاسو هم په خوند تېر شوي وي. انشاءالله چې د دې ویډیو له دل نه مو خوند اخیستی وي او خوښ شوي مو وي. همدې سره نو تاسو هم په پاک الله سپارم. ښه وخت ولرئ. الله پامان.